د اسلامي امارت د رهبرۍ د ځانګړې پاملرنې او د کورنیو چارو وزارت د دوامدارو هڅو په لړ کې د زابل ولایت د نوې اداري ودانۍ د پرانستې مراسم ترسره شول. کار پوهېږم مسلکي مخبل ځان جوړوم عزم مې کړی دی دا وران افغانستان جوړوم په کار پوهېږم مسلکي مخبل ځان جوړوم. په دغه مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال الحاج مولوي محمد نبی عمري، د عامه ساتنې معین مولوي سعید الله حماس، د وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس مولوي زین الله عبیر، د تامیناتي چارو معین حاجي وزیر حقانی، د تعمیراتو لوی رئیس مولوي عنایت الله رشید، د زابل والی او امنیه قومندان او سیمایزو مسؤلینو او ګڼ شمېر مېلمنو ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال وویل چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د آبادۍ او بیا رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دغه عظیمې ودانۍ مبارکي تاسو ته او ټول ولس ته وایم. وخت مختصر دی. هغه څه چې موږ د زابل په ارتباط 10 کاله شاوخوا پخوا څه لیدلي یا اورېدلي دي، یا مثلا په د 20 کلن انقلاب کې د دې قهرمان غیور خاورې په ارتباط باندې تاریخ کومه ګواهي ورکوي، مجامله نه کوو، دا له چا نه پټه نه ده. خو دومره به ووایو چې د موږ هم غوښتنه دا ده، هم مو کوشش دا دی چې د افغانستان هر ولایت ته توجه وکړو. اوس چې موږ جوړوو یا خلک مجاهدین غوښتنه کوي، دا په دې خاطر باندې چې صورت و معنا داخل و خارج د دې ودانۍ و د دې هدف به یو وي. هغه څه به په دې کې کېږي چې هغه د الله او د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون. همدغه بس و چې وشوه. دا تقریبا څه کم 15 لسیزې دا چې د موږ یادېږي ورانول دي و ختمول دي وړنګول دي. اوس الله تعالی یو خصوصي فضل کړی، یو خصوصي رحم په موږ باندې کړی دی چې الله د امن په فضا کې د جوړولو، د تعمیراتو، د آبادیو توان هم الله راکړو. الله دې راضي شي، موږ ترې راضي یو. داسې وخت به راشي چې مسجدونه به بظاهر ښه آباد وي، جوړ به وي، خو د معنا په لحاظ به هغه وران معلومیږي، ځکه په هغې کې به خلک منځونه نه کوي، عبادت به نه کوي. دا د موږ ودانۍ د ولایت دا که چېرته په ظاهري صورت باندې وګورو چې په دې کې ایرکنډیشنې چالان دي، پنکې چالان دي، کرسۍ ایښي دي، والي صاحب، مامور صاحب، امیر صاحب ښه په سهولت باندې اوس کار کوي بالفرض. خو که چېرته دغه کار خدای نخواسته د خدای تعالی جل شانه د رضایت سبب ونه ګرځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت سبب ونه ګرځي، د امارت د بقا د استحکام سبب ونه ګرځي، بیا نو دا ودانۍ برای نام لري، رنګ و روغن لري، دا په حقیقت کې ورانه ده. دا به په موږ باندې په معنوي لحاظ بدیږي چې کله د ولایت په دروازه باندې، د قومندانۍ د ریاست په دروازه باندې یو یتیم راځي، یو یتیم راځي، د شهید مرکۍ راځي، د هغې ورور پلار راځي، یا یو مظلوم راځي، هغه چې هر څوک وي، که چېرته په خلاصو غوږونو باندې د دوی اواز وانورو، د دوی سره څومره چې موږ مکلف وو همکاري ونه کو، اکرام ونه کو، احترام ونه کو،
خدای مکړه دغه ابدي بیا ړنګه وبوله دا د الله څنګه هیڅ حیثیت بیا نه لري او که چېرته د دې عکس وي د هغې مراجعینو د هغې مظلومانو خدمت وکړو اکرام یې وکړو له دین یې متنفر نه کړو له نظام یې متنفر نه کړو بد اخلاقي د هغې سره ونه کړو بد چلن او بد زباني ونه کړو نو بیا الله به هم راضي وي ولس به هم راضي وي او ستا مکلفیت او مسؤلیت به هم انشاءالله خلاص او وزارت به د امنیتي بنسټونو د پیاوړتیا او معیاري اداري ودانیو د جوړولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان ورځ نه بلې ورځې ته په ابادۍ روان ده چې د هغې د جملې نه موږ تاسې نن د دې شاهد یو الحمدلله چې د زابل ولایت دا اداري تعمیر په جوړېدو ده او سر ته رسېدلی انشاءالله څه کارونه یې پاتې دي هغه به هم انشاءالله په نږدې آینده کې تکمیل شي. موږ محترم مشرانو نه غوښتنه کړې وه د خلیفه صاحب په نمایندګۍ دا ټول معین صاحبان دلته تشریف لري الله تعالی نه ورته اجر غواړو دا د دوی په همکاریو د موږ زابل ولایت مقام چې نه یې درلودلو لله الحمد نن د یوه مقام څښتن شو موږ تاسو د یو ولایتي تعمیر څښتنان شو کومه ودانۍ چې موږ تاسو نن الحمدلله د دې د افتتاح په مبارک مجلس کې شرکت کوو دا تعمیر تقریبا په 2.5 میلیونه یعنی 2.5 میلیونه او 15 لک افغانیو په قیمت باندې جوړ شوی ده او دا هغه خالص افغاني عواید دي او هغه خالص افغاني بودیجه ده چې موږ الحمدلله نن په خپل لاسونو باندې د خپل انجنیرانو د خپل کارمندانو د خپل کاریګرو خلکو په لاس باندې نن دغه تعمیر دلته موږ تاسو عملاً وینو مشاهده کوي خو دلته موږ چې کوم تعمیر افتتاح کوو دا تعمیر تقریبا 10 خونې لري 2 منزلو کې ده د والی صاحب لپاره د معاون صاحب لپاره بهترین دفترونه لري کم کارمندان چې د سره دلته په وظیفو باندې بوخت دي هغه لپاره بهترین دفترونه دي نو چیرته چې یو مسؤل چاپیریال را مستکیږي الته د عوامو لپاره د خلکو لپاره ښه خدمات وړاندې کیږي نو زموږ مقصد هم دا ده چې خپل خلکو لپاره داسې چاپیریال را مستکو داسې ودانۍ ورته جوړې کو چې هغه پکې روحاً او فزیکی راحت اوسېږي د مراجعینو سره ښه تعامل پکې وشي. د زابل د نوې اداري ودانۍ د پرانیستي او د اداري چارو د لا ښه تنظیم او د هیوادوالو ته د غوره خدمت وړاندې کولو په برخه کې مهم ګام بلل کیږي.